موږ تاسې د هیموګلوبین جوړښت زده کوو، هیموګلوبین وظیفې به زده کوو، هیموګلوبین ټایپس ډولونه او د هغه تخریب به زده کوو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. درنو لیدونکو، هیله ده چې تاسو ټوله به روغ جوړ او د ښه صحت خاوندان یاست. نن درته د طب پوهنځي درسونو په جریان د فیزیولوژي مضمون دریم درس وړاندې کوم. په دې درس کې به موږ تاسې د هیموګلوبین جوړښت زده کوو، هیموګلوبین وظیفې به زده کوو، هیموګلوبین ټایپس ډولونه او د هغه تخریب به زده کوو. لومړی موږ تاسې د هیموګلوبین جوړښت ته راځو. هیموګلوبین خپله د 4 واحدونو د 4 سب یونټونو څخه جوړ شوی دی. که چیرې موږ تاسې هیموګلوبین دغه یو واحد یا دغه یو سب یونټ وګورو، هغه خپله د 2 برخو څخه جوړ شوی دی. یو ته هیم ویل کېږي، بل ته ګلوبین ویل کېږي. هیم په مایتوکندریا کې جوړیږي او ګلوبین په رایبوزوم کې جوړیږي. هیم بیا خپله د 2 نورو برخو څخه جوړ شوی دی چې هغه ته پیرس او پروپیرین ویل کېږي. دا د هیموګلوبین جوړښت شو. په لنډ ډول ویلی شو چې هیموګلوبین د 4 سب یونټونو څخه جوړ شوی دی. دغه هر سب یونټ کې موږ وګورو دا بیا 2 برخې لري. یو د هیم برخه ده، بل د ګلوبین برخه ده. هیم یو مالیکول هیم او یو د ګلوبین چین، د ګلوبین زنځیر وي. دغه هیم بیا موږ تاسو چې د خپل 2 نورې برخو څخه جوړ شوی دی چې یوه ته پیرس ویل کېږي، بل ته پروپیرین ویل کېږي. دا د هیموګلوبین جوړښت شو. اوس د هیموګلوبین وظیفو ته راځو. هیموګلوبین موږ تاسو وایو چې دا 2 مهمې وظیفې ترسره کوي. یو د تنفسي غازاتو انتقال ترسره کوي او بل د تیزاب او القلي ترمنځ تعادل یا توازن ساتي. لومړی موږ تاسې د تنفسي غازاتو انتقال وایو. معلومداره خبره ده چې تنفسي غازاتو انتقال کې 2 غازات دي، اکسیجن او کاربن ډای اکساید. اکسیجن د بدن حجرات او انساج ته رسوي او په مقابل کې کاربن ډای اکساید چې حجرات او انساج ضرورت نه ورته لري هغه بیرته راټولوي. موږ تاسې وایو کله چې اکسیجن د هیموګلوبین سره یو ځای سي دغه ته اکسي هیموګلوبین ویل کېږي. اکسي هیموګلوبین دا معنی چې اکسیجن د هیموګلوبین سره یو ځای سي. که چیرې کاربن ډای اکساید د هیموګلوبین سره یو ځای سي بیا کاربوکسي هیموګلوبین نه ورته ویل کېږي. کله چې کاربن ډای اکساید د هیموګلوبین سره یو ځای سي دې ته کارب هیموګلوبین ویل کېږي، کاربوکسي هیموګلوبین نه ویل کېږي. په دې ځای باید چې ډېر متوجه یاست. موږ وایو چې اول اکسیجن را شروع کړو. اکسیجن د خپله د هیموګلوبین د هیم برخې د پیرس سره یو ځای کېږي. کله چې اکسیجن د هیموګلوبین سره یو ځای سي دا 2 حالته لري. یو ته ریورسیبل ویل کېږي، بل ته انسټیبل ویل کېږي. ریورسیبل دا معنی کله چې هیموګلوبین سره اکسیجن یو ځای سي، هیموګلوبین سره چې کله اکسیجن یو ځای سي د ضرورت په وخت کې باید اکسیجن بیرته زنجلا سي، دې ته ریورسیبل ویل کېږي. او بل انسټیبل حالت دا هغه حالت دی کله چې اکسیجن د هیموګلوبین سره یو ځای سي او بیرته جلا نه سي، نو دا خپله د مرضي حالت دی، نو دا انسټیبل ته ویل کېږي. کاربن ډای اکساید هم دغه رقم دی. که چیرې د هیموګلوبین سره یو ځای سي او بیرته زنجلا سي دې ته ریورسیبل ویل کېږي، او که جلا نه سي هغه ته بیا انسټیبل ویل کېږي. دا د هیموګلوبین لومړۍ وظیفه شول چې موږ هیموګلوبین د غازاتو انتقال دنده لري. دویمه وظیفه چې د تیزاب او القلي ترمنځ تعادل ساتي. په دې معنا سره چې موږ تاسې په دغه معادله کې ښه پېژندلی شو. موږ وایو کله چې د انساج څخه کاربن ډای اکساید د وینې رګونو ته راسي، نو په دغه وخت کې چې کله هایدروجن کله چې اوبه ورسره یو ځای سي نو موږ وایو چې هغه څخه کاربونیک اسید لاسته راځي. دغه کاربونیک اسید چې بیا تجزیه سي د دې څخه بیا موږ وایو چې هایدروجن او بایکاربونیټ لاسته راځي. دغه هایدروجن آیون چې دی دا تیزابي حالت لري، خو زموږ د بدن کې تیزاب مقدار زیاتېږي. د دغه تیزاب د خنثی کېدو لپاره هیموګلوبین راځي، د دغه هایدروجن سره یو ځای کېږي. هایدروجن نه پرېږدي چې تیزابي حالت یې دغسې پاتې سي، هغه تیزابي حالت خنثی کوي. په لنډ ډول سره ویلی شو چې د تیزاب او القلي ترمنځ تعادل ساتي. هیموګلوبین د تیزاب او القلي ترمنځ تعادل ساتي. په دې ډول سره کله چې زموږ تاسې د انساج څخه کاربن ډای اکساید د وینې رګونو ته ولاړ سي او د هغه سره کله چې اوبه یو ځای سي نو د دې څخه کاربونیک اسید لاسته راځي. کاربونیک اسید بیا کله چې هغه تجزیه سي د هغه څخه هایدروجن آیون چې تیزابي دی او بایکاربونیټ لاسته راځي. دغه هایدروجن آیون که چیرې پاتې سي خو زموږ بدن کې تیزابي محیط زیاتېږي، نو په دې خاطر دغه هایدروجن هیموګلوبین راځي، دغه هایدروجن سره یو ځای کېږي. دغه هایدروجن نه پرېږدي چې دغه په بدن کې تیزابي حالت کې پاتې سي، یعنې دی د تیزابي حالت څخه خنثی کوي. دا د هیموګلوبین دویمه وظیفه شوله چې دا نن ډېره مهمه وظیفه وه. اوس موږ تاسې د هیموګلوبین ډولونو ته راځو. هیموګلوبین خپله 3 ډولونه لري، 3 ډوله په نارمل ډول سره 3 ډوله لري. یو هیموګلوبین A دی، بل هیموګلوبین F دی او بل هیموګلوبین A2 دی. لومړی موږ تاسې هیموګلوبین A وایو.
هیموګلوبین A چې دی په دې کې 2 الفا او 2 بیټا چینې. دغه هیموګلوبین A په ځوانانو کې د 90 څخه 92 او 95% ځینې کتابونو کې 98% پورې دا په ځوانانو کې هیموګلوبین A شته. بل هیموګلوبین F که چیرې موږ د جوړښت وګورو په دې کې 2 الفا چین شته 2 ګاما چین شته. دغه هیموګلوبین F دا په ځوانانو کې په ډیره کم اندازه سره 2% سره دی په ډیره لږ اندازه سره، خو دا بیا په نوي زیږیدلو ماشومانو کې او په هغه ماشومان چې د مور په نس کې وي د رحم په حالت کې وي دا په هغه ماشومانو کې هیموګلوبین F شته. کله چې کوچنی پیدا سي وزیږي د 10 څخه یا 12 هفتې دغه جریان کې دغه د کوچني هیموګلوبین F بیا په هیموګلوبین A بدلیږي. او دریم چې دی هغه هیموګلوبین A2 دی. دا موږ تاسو په کتابونو کې ویل دي چې دا د 1.5 څخه تر 3% پورې په ځوانانو کې شتون لري. د 1.5% څخه تر 3% پرې کېدای شي په ځوانانو کې شتون ولري. دا بیا که جوړښت وګورو دا بیا د 2 الفا او 2 ډلتا څخه جوړ شوی دی. دا د هیموګلوبین ډولونه سول چې په لنډ ډول سره ویل شو. هیموګلوبین 3 ډوله لري: هیموګلوبین A، هیموګلوبین F او هیموګلوبین A2. A په ځوانانو کې 98% شته، F په ځوانانو کې 2% شته، خو په ماشومانو کې بیا ډېر شته. او هیموګلوبین A2 دا هم په لږ اندازه سره 1.5 څخه تر 3% پورې کېدای شي په ځوانانو کې وي. دا د هیموګلوبین ډولونه شول. چې د RBC تخریب ته راسو وروسته به د هیموګلوبین تخریب ته راسو. موږ وایو RBC تخریب دا څه وخت RBC تخریب کېږي؟ کله چې RBC وپړسېږي یا د هغه فلیکسیبیلیټي خاصیت د لاسه ورکړي او یا هم د دې په سیل ممبران کې مشکل پیدا شي، نو په دغه حالاتو کې RBC پټاویږي، بیا د لیور، سپلین او د بون میرو د مکروفاجونو په واسطه له منځه ځي. یعنې د RBC په 3 حالتونو کې تخریب کېږي: کله چې RBC وپړسېږي یا هم د RBC فلیکسیبیلیټي خاصیت د لاسه ورکړي. موږ تاسو په مخکیني درسونو کې زده کړي وو فلیکسیبیلیټي خاصیت دا معنی کله چې RBC د کوچنیو رګونو د تنګو رګونو څخه تیریږي په دې وخت کې خپل سایز خپل حجم سره راکوچنی کوي تر هغه تیریږي. که چیرې فلیکسیبیلیټي خاصیت د لاسه ورکړي دې ته فلیکسیبیلیټي وایي. کله چې دا خاصیت د لاسه ورکړي نو RBC تخریبېږي او یا هم سیل ممبران کې کوم مشکل رامنځته شي هم RBC تخریبېږي. بیا د لیور، سپلین او بون میرو د مکروفاجونو په واسطه تخریبېږي. هیموګلوبین تخریب ته راځو. هیموګلوبین کله چې سره حجره تخریب شي هیموګلوبین ځینې آزاد کېږي. کله چې هیموګلوبین آزاد شي موږ وایو د کپر سیلز، د لیور د کپر سیلز یا هم د سپلین او د بون میرو د دغه د مکروفاجونو په واسطه هغه بله کېږي. د دغه هیموګلوبین څخه چې کله د مکروفاج سره مخامخ شي د څخه 2 شیان آزادېږي: یو هیم آزادېږي بل ګلوبین آزادېږي. هیم څخه بیا موږ تاسو وایو چې آیرن آزادېږي. آیرن چې کله د اپروټین سره یو ځای شي، دا اپروټین یو ماده ده، کله چې د اپروټین سره آیرن یو ځای شي بیا موږ تاسو دا 2 ځایونو ته ځي، یا به بون میرو ته ځي یا هم لیور ته ځي. که چیرې بون میرو ته ولاړ شي هلته مثال د نوو RBC د تولید لپاره کار کوي، د هغه د نوي RBC جوړولو کې استفاده کېږي. او که چیرې لیور یا اینې ته ولاړ شي بیا هلته بیا د پیرټین په شکل ذخیره کېږي. بل کله چې هیموګلوبین تخریب شو هم کې موږ ویل چې آیرن تخریب شي دا کار کېږي. اوس که هم کې دویم پروپارین چې آزاد شو هغه بیا موږ تاسو دا په بیلیورډین بدلېږي، دا بیا زرغون رنګ لري. بیلیورډین بیا خپله په بیلیروبین بدلېږي چې ژېړ رنګ لري او دا بیا د لیور په واسطه اکسکریټ اطراح کېږي. موږ تاسو چې د بول یا د غایطه موادو د رنګ ژړوالی هم د دغه بیلیروبین د امله دی. او بل ګلوبین چې پاتې شو موږ ګلوبین بیا د خپله د حجراتو کې ذخیره کېږي او د هغه څخه بیا د 2 ځل لپاره استفاده کېږي. دا د هیموګلوبین تخریب شو. په لنډ ډول سره وایو هیموګلوبین کله چې د مکروفاج سره مخ شي د هغه څخه هیم او ګلوبین آزاد کېږي. هیم چې آزاد شي آیرن او اپوپریټین سره یو ځای کېږي. آیرن چې د اپوپریټین سره یو ځای شي بیا کېدای شي بون میرو ته ولاړ شي چې نوي حجرې نوي RBC تولید کړي او یا کېدای شي لیور ته ولاړ شي د پیرټین په شکل ذخیره شي. که چې او بل پروپارین موږ وایو چې پروپارین آزاد شي هغه په بیلیورډین بدلېږي چې دا زرغون رنګ لري. بیلیورډین بیا خپله په بیلیروبین بدلېږي چې هغه ژېړ رنګ لري. او ګلوبین بیا په حجراتو کې ذخیره کېږي د بیا استعمال لپاره 2 ځل لپاره بیا د هغه څخه کار اخیستل کېږي. دا زموږ تاسو د نن ورځې درس و. په دې درس کې موږ تاسو د هیموګلوبین جوړښت، هیموګلوبین ډولونه، هیموګلوبین وظیفه، RBC تخریب او د هیموګلوبین تخریب زده کړئ. تر بل درس پورې خدای په امان، ښې چارې.